د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د خوست ښار په عمومي واټونو باندې د څراغونو پروژې کارونه په چټکۍ دوام لري. د دوی په وینا د یادې پروژې چارې 90 سلنه بشپړې شوي او نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. لایټینګ پروژه تقریبا کارونه 90 سلنه پای ته رسیدلي دي. کار په ډېر نږدې وخت کې به د کارونه ټول تکمیل شي. تقریبا 122 شپې دي چې د خوست ښار په عمومي جدول باندې نصب شوي دي او کارونه به ان شاء الله تعالی په نږدې څو ورځې کې تکمیل شي. د دې لګښت د تقریبا 18 میلیونه راځي. بل لوري ښاریان یادګام ستایي او دې ته ورته د نورو پروژو د پیل کېدو غوښتنه کوي. د ښاروالۍ طرفه چې کوم د لایټینګ یا د څراغ سیستم فعاله شو، د خوست ښار ته ځانګړې ښکلا وروبخله او همداشان ورته نور پروژو غوښتنه هم کوو. څراغونه چې په خوست ښار کې فعلا فعال دي او یا فعالیږي، نو موږ څراغونه د ښار د ښکلا لپاره ډېر ښایسته دي. وینې خوست به یا ښکلا شي، نسبتا د نورو شمسیو په نسبت دا څراغونه ډېر روښانه او تیز دي. مونږ د ښاروالۍ او ټولګټو پروژو ټولو پروګرامونو څخه هیله کوو چې نوره داسې پروګرامونه نوره په تیزۍ سره روان کړي. دا یادولو وړ ده چې دا مهال د خوست ښاروالۍ له لورې درې نورې بېلابېلې ټولګټې پروژې تر کار لاندې دي چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر دې وړاندې پر عمومي واټونو باندې د لمریزې برېښنا پر سیستم سمبالو څراغونو ګټه پورته کېده چې غوڅ اکثریت یې له کار لوېدلي او د روښنایۍ په برخه کې د کمې رڼا لیږدونکي وو، خو اوسني هغه یې بیا د ښې او پراخې رڼا ورکوونکي دي. رشید تسل، د افغانستان ملي تلویزیون، خوست.